هغه څه چې د آرام خوب کولو لپاره باید ترسره کړئ. د آرام او راحته خوب لرلو لپاره چې د ټولو هیله ده څو اړین او اغېزناک ټکي. خپل طبیعي حالت مو موندئ. تاسو د خوب او راپاسېدو وخت معلوم کړئ او دا هم معلوم کړئ چې څه وخت تاسو ته ډیر خوب درځي. که دا کار وکړئ ستاسو د وجود ساعت هم تنظیمیږي. د خپلې خونې یا کوټې رڼا مو تنظیم کړئ. د رڼا کچه د ملاتونین په نوم هورمون کنټرولوي. د ویده کېدو او راپاسېدو د وخت په تنظیم کې مرسته کوي. د ورځې ځان ته لمر ورکړئ. که تر ویښېدو وروسته لمر ته کښېنئ او چای وڅښئ یا سهارنۍ وخورئ ستاسو په سم ویښېدو کې مرسته کوي. منظم ورزش وکړئ. درانه ورزشونه لږ تر لږه تر خوبه 3 ساعته مخکې خلاص کړئ. خوراک او څښاک ته مو پام وکړئ. کافین کم کړئ. ښایي حیران شئ چې د کافین لرونکو څښاکو تر څښلو 10 یا 12 ساعته وروسته هم ستاسو پر خوب اغېز کولی شي. سګریټ مو هم خوب خرابوي. ځان آرامه او ذهن مو تش کړئ. موږ حتما د ورځې څو ځلې خپل ایمیل یا انټرنیټي نړۍ ګورو. دا کار سټرس راته پیدا کوي او فشار را باندې راولي. د سټرس او اضطراب د کمولو په پاره هغه تګلارې تعقیب کړئ چې له منځه یې وړي. سترګې مو پټې کړئ. ژوره ساه واخلئ. دا کار پرله پسې څو وارې تکرار کړئ. د عضلاتو آرامول پیل کړئ. له ګوتو پیل ورو ورو مو ټول عضلات راټول کړئ. بیرته یې خوشي ان تر څو ځله پورې دا کار وکړئ. د خوب لپاره آرامه مقدمه جوړه او ځینې مراسم ورته ونیسئ، لکه په کم رڼا کې کتاب یا مجله ولولئ، په تودو اوبو ولامبئ، د قرآن کریم تلاوت واورئ. ستاسو د دغه نا آرامه خوب کولو لاملونه دا دي: د ورځې په اوږدو کې ډېره ستړیا، د خوب پر وخت خورتوب او په لوړ اواز خورخور کول، په سختۍ ویده کېدل یا ویده پاتې کېدل، بې کیفیته خوب، همیشني سهارني دردونه، د ویده کېدو یا بیرته ویښېدو پر وخت کمزوري، د خوب لیدو پر وخت ټکان خوړل یا لړزېدل.